یو کلنې ویزې به بیرته نوي شي او که نه دې په اړه زموږ ټول هیوادوال چا چې همدغه یو کلنې ویزې لګولې دي چا کې وخت شته او چا ختمېدونکی دی خو دوی مخکې نه دې ته په تشویش کې دي چې موږ ته به بیرته همدغه یو کلنې ویزه نوي شي او که نه نو نننۍ ویډیو کې هم دې په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم دا ویزه وګورئ در سره دا کله ختمېږي 2023 دوهمه میاشت 28 تاریخ باندې او دا کله ختمېږي 2023 12مې میاشتې 25 تاریخ باندې د ورور ما سره معلومات شریک کړل د راته ویل چې زما د یو کلنه ویزه لګولې وه کومه چې دوهمه میاشته کې ختمېدونکې وه خو ما تر هغې پورې صبر ونه کړ ما دا ویزه کینسل کړه بیرته مې بیا یو کلنه ویزه ولګوله کینسلیشن پرچه باندې 150 درهم شاوخوا راغلل او نوره ټوټل خرچه تقریبا 1150 درهم شاوخوا پرې راغلله یو دا نه ما چې معلومات وکړل نورو کسانو هم همدغه قسم نوي کړي دي اول یو کلنه ویزه کینسل کړې ده هغې نه پس دوباره یو کلنه ویزې ته اپلای کړې ده کوم چې دوی ته بیرته یو کلنه ویزه شوې ده فعل خلکو همدغه پروسیجر روان دی په آینده کې معلومات نه کیږي بعضې ملګري اوس هم دا پوښتنه کوي چې یو کلنه ویزه کیږي او که نه خو دوستانو اوس هم یو کلنې ویزې کیږي نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو دوی هم ترې استفاده وکړي مننه